سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه رواني. ټولو نه اول د نن نه بعد به زه څه ویډیوګانې کورس شروع کوم، ویډیوګانې جوړول غواړم چې هغه د فرانسوي تاسو زده کړئ، هغه هم په پښتو سره. نو دلته ډېر ملګري دي چې هغه غواړي چې داسې ویډیوز یا په یوټیوب موجود دي یا چیرته وګوري چې لاسرسی ورته ولري چې دوی زده کړي. په یوټیوب باندې داسې ډېرې ویډیوګانې شته چې د فرنچ درسونه کې دي، خو ولې په انګلیسي کې دي یا اردو کې دي یا په فارسي کې دي، پښتو کې نشته. نو دې دپاره ما داسې یو وړوکی کوشش راخیستی دی چې زه څه ویډیوګانې جوړې کړم او تاسو ته استفاده وکړئ. نو زه به کوشش کوم چې هره ویډیو د یو بل نه بهتره وي. دا خو زما اولنۍ ویډیو ده، زه به کوشش کوم چې بهتره نه بهتره، اسانه نه اسانه زه ویډیوګانې جوړه کړم او صحیح درسونه راوړم. کوم درسونه چې دلته د مختلفو فرانسوي کورسونو سلیبس کې دي، تاسو کوم A1 A2 B1 B2 ټیسټ ته تیاری، په ماغه لیول باندې زه مخکې لاړ شم او تاسو ژبه هم زده کوئ او ټیسټونو ته هم ورسره آماده شئ چې تاسو امتحان ورکړی شئ، چې هر لیول لپاره تاسو غواړئ امتحان ورکړئ. نو په دې سلسله کې نننۍ اول ویډیو ده او زه امید لرم چې تاسو به ترې فایده جګه کوئ، تاسو به خوښې شي. دې دپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې خپلوانو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ترې فایده واخلي. نو د دې ویډیو سیریز په سلسله کې نن اولنی چې کوم لیسنز درس دی هغه دی greetings in French، یعنی ستړي مه شئ، اول چا سره چې تاسو ملاقات کیږي تاسو څنګه به تاسو کوئ، کوم جملې به تاسو استفاده کوئ، څنګه به تاسو کوئ، تعارف څنګه کیږي. نو دې سلسله کې اولنۍ ویډیو ده. نو راځئ چې سټارټ کوو. ښه، ټولو نه اول چې کوم دی کله دلته تاسو مطلب چا سره وینئ اول ځل، نو موږ او تاسو سلام کوو یا مثلا انګلیش کې هلو وایي، خو په فرانسوي کې هغې دپاره لفظ استعمالیږي چې هغې ته وایي بونژور. بونژور دا کرسر چې کوم لفظ سره دی بونژور. نو بونژور مطلب دی سهار مو په خیر، یا هلو مطلب چا سره های، لکه هلو های نه وبخئ، هلو یعنی سلام. نو تاسو کله چا سره اول ځل وینئ نو بونژور موږ وایو. بیا هغې نه بعد یو تاسو اکثره که مثال تاسو په فرانسه کې تاسو به اکثره چې تاسو بلډینګونو ته ځئ یا شاپینګ مالونو ته ځئ، تاسو یو بل لفظ لیدلی دی چې هغې ته وایي بیاونیو. بیاونیو مطلب دی خوش آمدید یا ستړي مه شئ یا په خیر راغلی چې ورته وایي، په خیر راغلی. نو بیاونیو، بونژور ای بیاونیو. نو بونژور مطلب هلو او بیاونیو مطلب په خیر راغلی. ښه، دې نه بعد هر کله چې تاسو چا سره سلام وکئ، ستړي مه شئ وکئ، نو هغې نه بعد چې کله تاسو کس نه پېژنئ، اول ځل وینئ، طبیعي خبره تاسو به خپل نوم نه شروع کوئ، خپل تعارف به کوئ. نو هغې دپاره که تاسو وایئ چې زما نوم دی، نو فرانسوي کې تاسو ویلی شئ je m'appelle شارق. je m'appelle شارق. که لغتي معنا موږ وګورو، je m'appelle شارق مطلب دی ما ته شارق ویلی کېږي، ولې خو دې نه موږ معنا اخلو چې زما نوم شارق دی، je m'appelle شارق. یا که تاسو وایئ چې زما نوم شارق دی، نو بیا تاسو ویلی شئ mon nom est شارق. mon nom est شارق. نو عامه اصطلاح چې کوم دی هغلته استعمالیږي je m'appelle شارق، je m'appelle احمد، je m'appelle محمود. ښه، هغې نه بعد ستاسو لکه په فرانسه کې که تاسو ژوند کوئ، نو دا ځایونه کې دا ډایورس ملکونه دي، یعنی یا ډایورس سوسایټیز دي، دلته د هر قوم د هر ملک خلک دي. نو دویم ستاسو تعارف نوم نه بعد راځي ستاسو نشنالټي، شناخت. نو لکه دلته ما لیکه، بیا به تاسو څنګه وایئ چې زه افغان یم، je suis افغان، je suis افغان، je suis افغان، زه افغان یم. صحیح دی؟ نو هغې نه بعد خپل شناخت نشنالټي یا قوم نه بعد، قومیت نه بعد بیا موږ وایو چې je parle pashto et français. je parle pashto et français. je parle زه ویلی شم pashto et français، پښتو او فرانسوي. صحیح دی؟ زه بیا دا تکراروم تاسو له bonjour et bienvenue. je m'appelle شارق.
mon nom est Sharik, je suis afghan, je parle Pashto et français. دینه بعد تاسو چا د صحت په باره کې پوښتنه کوئ، تاسو پوښتنه تاسو څنګه یاست، نو هغې دپاره هلته موږ سره څو مختلف اصطلاحګانې چې تاسو ترې فایده اخیستلی شئ. عموما که تاسو به ګورئ که ملګرو سره یا عموما چېرته دا به تاسو ډېر لیدلی چې خلک وایي سبا. سبا یو شارټ کټ فارم دی، مطلب تاسو ویلی شئ چې څنګه یاست سبا. کومو سبا هم تاسو ویلی شئ، کومو سبا، کومو سبا. نو هغې دپاره بیا جواب تاسو ویلی شئ وی سوا بیا، وی سوا بیا. تاسو ویلی شئ سوا مل. سوا بیا مطلب زه ښه یم، سوا مل مطلب زه ښه نه یم، مریض یم. صحیح دی. سوا پامل زه مریض نه یم مطلب ښه یم. نو دغه درې مختلف اصطلاحات تاسو جواب ورکولی شئ خپل حالت مطابق. خو دا سبا، کومو سبا دا لږ انفارمل دی، غیر رسمي دی، یعنی تاسو خپلوانو سره یا ملګرو سره تاسو ته استفاده کولی شئ سبا یا کومو سبا. دغه لاندې دوه چې کوم دي دا دوه، دا خاص کر دغه یو کومونتلیوو، 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 دا د معنا دی تاسو څنګه یاست. دا لږ فارمل دی، مطلب تاسو که څوک نه پیژنئ یا مطلب ادارتي کارونو کې تاسو ادارو ته ځئ چېرته، نو هلته د تاسو استفاده کولی شئ کومونتلیوو. او بل دی کومه بچو، کومه بچو، دې معنا هم دی تاسو څنګه یاست. صحیح دی. نو تاسو سبا، کومو سبا، کومونتلیوو، کومه بچو، دا ټول تاسو استفاده دې کولی شئ تر څو چا نه پوښتنه وکړئ تاسو څنګه یاست. صحیح دی. وی سوا بیا، سوا مل، سوا پامل، تاسو جواب ورکولی شئ. صحیح دی. نو زه بیا دا تکراروم دا جملې ستاسو دپاره. سبا، کومو سبا، وی سوا بیا، سوا مل، سوا پامل، کومونتلیوو، کومه بچو. ښه، دې نه بعد موږ او تاسو یو څو نور هغه ضروري اصطلاحات دي چې تاسو باید زده کړئ، تاسو به باید پوه شئ. لکه مطلب که تاسو چاته ویل غواړئ چې انګلیش کې موږ وایي مطلب پلیز یا برای مهرباني، نو تاسو به هغه څنګه وایئ. دې کې موږ سره دوه دي، یو دی سیل او پلی، سیل او پلی، او بل دویم دی سیل تو پلی. سیل او پلی چې کوم دی رسمي دی لږ، یعنی هغه خلک چې تاسو نه پیژنئ یا احتراما یا مطلب اداراتو دا ځینې تاسو ځئ، نو هلته تاسو دې نه استفاده کولی شئ سیل او پلی. او سیل تو پلی تاسو ملګرو سره یا خپلوانو سره دې سره تاسو انفارمل تاسو استفاده کولی شئ. صحیح دی. بیا که تاسو چا نه مننه کوئ نو څنګه به وایئ مرسی. مرسی مطلب مننه، مرسی. مرسی بکو، مرسی بکو مطلب دی ډیره مننه، بکو مطلب ډیره. مرسی، مرسی بکو. د دې جواب که تاسو چاته مننه ووایئ یا تاسو ته څوک مرسی ووایي، مننه ووایي، تاسو به څنګه جواب ورکړئ؟ دوغیا. دوغیا، دوغیا مطلب د مننې وړ نه ده، یا مطلب انګلیش کې موږ وایي لکه د تھینک یو مثال جواب دی ویلکم دی، نو داسې هغه ده. مثال که تاسو موږ تاسو هم پښتو کې وایي مننه، دویم کس وایي د مننې وړ نه دی، نو داسې مرسی یا مرسی بکو د هغې جواب دی دوغیا. بیا که تاسو چېرته په انګلیسي کې موږ وایو چې ایکسکیوز می، برای مهرباني د چا توجه اخیستلو لپاره یا چاته ځینې وخت کې موږ غږ کوو یا داسې حالت جوړیږي چې موږ هلته ایکسکیوز می وایو که نه چاته وایو، نو په فرانسوي کې هم تاسو ویلی شئ. موږ سره دوه دي، لږ داسې لایټ فرق دی کې ډېر داسې لایټ ډفرنس لري، نو تاسو هغه ته متوجه شئ. ایکسکیوز موا مطلب دا لږ رسمي ځایونو کې تاسو څوک نه پیژنئ، اول ځل سره وینئ یا ادارات دا ځینې کې تاسو څوک وینئ، نو هغې دپاره تاسو ته استفاده کولی شئ ایکسکیوز موا، او بل دی ایکسکیوز موا. نو دواړه مطلب دی لکه انګلیسي کې موږ وایو ایکسکیوز می. صحیح دی. نو دواړه تاسو ته استفاده کولی شئ. دې نه مخکې یو څه نور اصطلاحات چې تاسو باید په دغه اولني درس کې تاسو باید ذهن کې تاسو اول چا سره وینئ، نو هغې کې دا دي غوغواغ. غوغواغ مطلب که تاسو چاته وایئ لکه انګلیسي کې موږ وایو بای، خداحافظي کوئ، نو هغې دپاره موږ فرانسوي کې استعمالو غوغواغ. صحیح دی. بل دویم دی مطلب دا څه مختلف دي. بل دویم دی سلو.
سلو مطلب لکه انګلیش کې منګه وای هاي، دا غیر رسمي دی. بونژور لکه رسمي دی او د مطلب بونژور مطلب هم منګه ویل شي سهار مو په خیر، ګډ مارنینګ. سلو چې کوم دی مطلب هاي یا بای. سلو منګه که چا سره اول ځل وینو مرګري می منګه ورسره سلو ورسره ویل شي مطلب هاي. او چې کله بیا مخه اخلو زوتی نو بیا هم سلو ویل شي. سلو سلو. ښه دین علاوه که تاسو چاته وای چې ښه شپه یا ښه ورځ یا ښه غرمه، نو تاسو کم اصطلاحات دي چې تاسو ته فایده اخیستئ. بوننوي اولنی چې کوم دی بوننوي. بوننوي مطلب ښه شپه، ګډ نایټ. بوننوي بوننوي. بونسوار. بونسوار مطلب ښه ماښام یا مطلب منګه ویلی شو ښه ګډ آفټرنون چې کوم منګه وایي که نه، ښه مازدیګر منګه ویلی شو بونسوار. بونژورنی. بونژورنی مطلب ښه ورځ. بونژورنی ژوغ ورځ ته وایي، بون ښه ته وایي. بونژورنی. بونژورنی مطلب ښه ورځ. بونسوارې. بونسوارې مطلب منګه لکه ماښامي نو چاته وایي ښه ماښامې، نو هغې دپاره موږ بونسوارې استفاده ترې کولی شو. بل دی که تاسو چاته وایي چې بیا به سره وینو مطلب تاسو ته ځئ نو ابیانتو. ابیانتو. اوس تاسو سبا هغه وینئ، بله ورځ یې وینئ، مطلب هر کله چې مطلب موږ تاسو بیا ابیانتو ویلی شي. ابیانتو. سی یو اگین. صحیح دی. بل دی اتوتلوغ. اخرنی چې کوم دی اتوتلوغ. اتوتلوغ مطلب لکه انګلیسي کې موږ وایو سی یو شارټلی، وروسته سره به وینو. مثال زما ستا یو ځای کې ملاقات دی، اوس هم ولیدو ګنټه بعد بیا سره وینو، نو بیا موږ یو بل ته ویلی شو اتوتلوغ. اتوتلوغ. صحیح دی. او ابیانتو مطلب چې کوم دی بیا به سره وینو. سی یو اگین مطلب کله به سره وینو، سبا شو بله ورځ شو. او اتوتلوغ مطلب سی یو شارټلی، لکه یو کار یو ګنټه، نیمه ګنټه، 2 ګنټې بعد واقع کیږي، بیا ما ته یو کار کیږي، نو بیا موږ ویلی شو اتوتلوغ. سی یو شارټلی. صحیح دی. نو دغه څه هغه اولني اصطلاحاتو چې باید تاسو زده کړئ چې کله هم تاسو فرانسوي کې چا سره اولنی ملاقات یې وینئ، نو دا هغه ضروري اصطلاحات دي. په نننۍ ویډیو کې همدومره و. دا اولنی لیسن و چې کوم ما ورته نوم ورکړی و ګریټینګز ان فرنچ. دې نه بعد به زه کوشش کوم چې په ګریمر باندې هر څه باندې خبرې وکړم، هغه آهسته آهسته د دلته چې کوم د لنګویج د فرانسوي د ژبې کوم رسمي کتابونه دي، رسمي کورسونه دي، د هغې سلیبس د هغې نصاب مطابق زه مخکې لاړ شم. نو مننه ملګرو، تاسو ته ښه وخت غواړم.